سلام Köperteile د بدن غړي. نو راځي دلته به ځینې د بدن د غړو په اړه کې په جرمني الماني ژبه کې زده کړو. اول das Herz زړه. دویم das Gehirn مازغه مغز یا دماغ ته ویل کېږي. همدارنګه der Zahn غاښ. دریم der Schädel کوپړۍ یا جمجمې ته ویل کېږي. همدارنګه der Kopf سر ته ویل کېږي سر. ورپسې der Mund یعنی خلو او په پای کې هم der Hals غاړه. نو دا و د بدن د ځینو غړو په اړه باندې معلومات. د همداسې نورو معلوماتو د زده کولو لپاره زموږ چینل سبسکرایب او د نورو درسونو لپاره منتظر اوسئ. مننه، ښه وختونه.